ويارانو يوبل نجاريكي دا PSL بيارا كلا كلا فيني دا مولانا محمد رضوان زما جانان دي او پاماډیر ګران سلامونه ورته کومئ یلکه د بوسوبو جی اعظم خانه څنګه چل دی یاره ټپي دې شروع کړي دي ظالمه د خدای په موږ باندې وغت عذاب تیر شو او تا ټپي شروع کړي دي داسې مه کوه که نه افتونه به راباندې راشي او دا ټپي مه وهیایه که یارکانئ نه مولانا محمد رضوانه دا د ټپو وجه نه ده او نه د سندرو وجه ده چې دومره غټ عذاب راباندې تیر شو ظالمه د خدای تا ته چې یې که نه د سواد د ستر ازار وهلي یې نو په دې خاطر در باندې افت راغلی ولو که څنګه یا بر به یې بابر به یې او زما سره ولاړې داسې اوتر به یې یاره د سواد ستاره پوښتنه مه کوه ډېرې درنې او مضبوطې او د افت شپې راباندې تېرې شولې ولا د ویراټ کوهلي سولې د انوشکا میړه سره خو ډېر خطرناک بمونه ول او داسې بمګنې او تیارې ورسره ولې چې زموږ په کور به تېرېدلو یو بنګ به شولو خو زه الله په خیر کو که ستا ازار وهلي ولو او که د دوی اعظم خان د پوکڼۍ دانو ازار وهلي و خو به شپې راباندې ډېرې درندې تېرې شولې یاره بر به یې بابر به یې دا درنې شپې خو د هغې ورځې نه شروع شولې که نه چې اول سر کې مونږ د میچونه شروع کړل نو داسې میچونه مو ګټل ته به چې د مفت مال دی خو په اخره کې مو چې دا میچونه وبایلل که نه نو زه پوهېدم چې په پاکستان باندې افت را روان دی خو بلا وه او برکت ورسره نه ولو یاره ښادابي د دې خبرو نه تېرېږه ظالمه د خدای درندې او ټولې شپې راباندې تېرې شوي دي که نه مولانا محمد رضوانه چې ته د انډو والا برګر د دوکانونه نشته چې یو د انډې والا برګر ته میرده شوی دی نو ډېر خوند به وکړي به مولانا محمد رضوانه څه چل وکړه ما ته انډې والا برګر یاره کټیه اعظم خانه د انډو والا برګرونه څه غواړي PSL is back څه چل وکړه کرکټ میچونه پکې وکړه ځان نه سم سړی جوړ کړه سټار جوسته سټار که څنګه یلکه د سواد سټار یاره مولانا محمد رضوانه نو په PSL کې به دا کټۍ څه شی وکړي د انډو والا برګرو دوکان کې خو به د انډې والا برګر وخوري که نه نو په PSL کې به څه وکړي یا مولانا محمد رضوان یا د سواد سټاره ته خو خپله سټار نه شولې خو نو خلک هم نه پرېږدي چې سټاران ترې نه جوړ شي په PSL کې به یا جیتو کې یا به لړ وکړي لړ د کور کې د انډو والا برګر سره پړسېږي که نه یا اعظم خانه کټیه یا لکه بر به یې بابر به یې د مولانا محمد رضوان څه وایي زه به اوس د انډو والا برګرونه نه خورم ته راته وایې چې څه وکړم او څه ونه کړم یا بر به یې بابر به یې او اوتر به یې که نه یاره کټۍ وسادي څه مه کوه مولانا محمد رضوان چټي لګیا دی خپله خو وچ کلک دی او غواړي چې تا هم وچکي په کرکټ کې هېڅ هم نشته دی وچېږي کمیږي ویلې کېږي پکې او که نه په خپلو د انډې والا برګرونه خوره ښه او باقي خبره داسې ده چې پروګرام ته ورګایم